د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد له لوري مجاهد ملي موزیم ته 4 کلمه تاریخي آثار وسپارل شول. د نوموړي په وینا په یادو آثارو کې د ځینو تاریخي مخینه له 150 کلونو هم زیاته ده. 4 قلمو کې یو توپک و، انګریزی توپک چې تر 150 کاله زیات قدامت لري، تاریخ ورباندې لیکلی ده. او یو مجمع یا قاب چې دا په هغه وخت کې لیکل سوی ده، میس یا کاپور، هغه هم تقریبا سلګونه کاله قدامت لري. یو پیشکوزه چې پخوا به خلکو ورڅخه په غذاو کې کار اخیستل، دا هم داسې د سلګونه کاله قدامت لري. او یو قندانۍ د هغې وخت یا د هغې زمانې، دا موږ دغه موزیم ته وسپارلو. د ښاغلي مجاهد په وینا د دې آثارو په ثبتولو سره په مجاهد موزیم کې د ټولو آثارو شمیره تر 315 قلمه پورې رسیږي، چې د هیوادوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم ورڅخه لیدنه کوي. خلک ډېر راځي، موږ له موزیمه څخه ډېر خلک لیدنه کوي، خارجیان هم راځي، د امارت په کچه وزیر صاحبان هم راځي، والي صاحبان هم راځي، د سیمې خلک هم راځي، علما هم. وخت په وخت سره ډېر خلک راځي. دا موزیم نور هم شهرت ترلاسه کوي او موږ کوشش کوو چې ټولې برخې یې غني کړو. د یاد ریاست د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور اړوند مجاهد موزیم 4 بېلابېلې تاریخي برخې لري چې سلګونه تاریخي، جهادي او نور آثار پکې خوندي دي.